مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب کرامو ته وفرمایل تاسو زما اصحاب یاست، مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي پر ما ایمان راوړي او زه نیم لیدلی، د هغو ولیدلو ته مې شوق وسو او ومې ژړل. سبحان الله. یا رسول الله، موږ په ټول عمر په تا پسې داسې نه دي ژړلي چې ته مو دې یادېدلی یې او ته ژاړې چې موږ دې یادېږو. موږ پر تا دونه ګران یو چې په موږ پسې ژاړې. څونه مهربانه یې یا رسول الله، تا موږ نه یو لیدلي او زموږ د ملاقات دپاره دونه تږي یې چې راپسې ژاړې. دا هغه حب دی چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یې د خپل امت سره لري. دا هغه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دی چې د قیامت په ورځ به په خپل لاس د حوض کوثر خوږې اوبه درکوي او د هغه تر څښلو وروسته بیا هیڅکله نه تږي کېږي. دا هغه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دی چې د قیامت په ورځ چې د امت پر پل صراط تیریږي، دی علیه الصلاة والسلام به د پل صراط سره ناست وي او دغه دعا به درته کوي: یا رب سلم، یا رب سلم. الهی په خیر یې تیر کې، الهی په خیر یې تیر کې. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د احد د شهیدانو څخه راغلی و خپل منبر ته وختی او وی فرمایل: زه تر تاسې د مخه و الله جل جلاله ته ورځم او زه پر تاسې شاهد یم او په والله زه دغه اوس و خپل حوض ته ګورم چې مقصد یې حوض کوثر او ما ته د مځکې د خزانو کلي راکړه سوي دي. یعنی زما امت به د ډیرو مالو او پیسو خاوندان سي. په والله زه پر دې نه بیریږم چې تاسې به تر ما وروسته مشرکان سي، مګر زما بیره پر تاسې دا ده چې په دنیا کې به یو د بل سره په سیالي کې یاست لکه دغه اوس چې موږ په دغه حالت کې یو. الله جل جلاله دې را باندې ورحمیږي. دغه د سفر په میاشت کې چې اسلامي لشکر د بلقا د پاره تیاری نیسي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم نا وخته د شپې د خپلو آزاد کړه سو مریانو څخه و یو نفر ته چې ابو مویهبه نومېدی حال ورولېږي چې راسه. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه راغلی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایل: یا ابا مویهبه، امر کړه سویم چې د بقیع و اهل ته دعا او د مغفرت غوښتنه وکم، نو زما سره ولاړ شه. بقیع د مدینې منورې مقبره او هدیره ده. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي زه هم ورسره رهي سوم. کم وخت چې د بقیع و قبرو ته ودرېدو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: السلام علیکم یا اهل المقابر.
په دغه حال کې چې تاسو یاست تاسو لره د راحت او آسانتیاوي داسې فتنې را روانې دي لکه د تاریک شپې حصې چې یوه په بله پسې ده او هغه دوهمه تر د مخنۍ بده او شر ده. ابو موهبه رضی الله تعالی عنه وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته مخ را واړو او راته ویل یا ابا موهبه ما ته اختیار راکړسو چې د مځکې ټوله خزانه راکړسي او ابدي ژوند بیا جنت یا د الله جل جلاله لقاء او جنت. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دوه حالاتو په اختیارولو او خوشولو کې اختیار ورکړسو. یو دا چې د ټول مځکې خزانه او ابدي ژوند ورکړسي او بیا جنت یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ټول مځکه او خزانو یې حاکم سي او د قیامت تر ورځې همیشه ژوندۍ وي او بیا په قیامت کې جنت. دوهم دا چې د الله جل جلاله ملاقات او جنت یعنی اوس مرګ او د الله جل جلاله و ملاقات ورتګ او جنت. په حدیث شریف کې راغلی دی چې هیڅ داسې نبی نشته چې د وفات په وخت کې دی هغه ته اختیار نه وي ورکړل شوی. نو ابو موهبه رضی الله تعالی عنه وايي ما ورته وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي د دنیا د خزانو کلی او همیشنی ژوند واخله او بیا هم جنت دی. یعنی یا رسول الله موږ اختیار کړ څنګه چې همیشه پاتې کېږي او پر ټوله مځکه بستا او د اسلام حکم وي او د مځکې ټوله خزانه به هم ستا په اختیار کې وي او بیا هم جنت دی. تر دې لو کامیابی چیرې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا بلکې ما د الله جل جلاله لقاء او جنت اختیار کړ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه د الله جل جلاله په محبت ډک وو. کچیر موږ او تاسو ته داسې اختیار راکړسي ابدي ژوند پر ټوله مځکه د اسلام حکم او دغه د اسلام حاکمیت هم زما په واسطه وي او د ټول مځکې خزانه تر دې نو لوی خیر چیرې دی مګر دغه ټوله د هغه چا د پاره هیڅ ارزش او قیمت نه لري چې زړه د الله جل جلاله په محبت ډک شوی وي. هغه څوک چې د الله جل جلاله سره حقيقي حب او محبت لري هغه وبل هیڅ شته نه ګوري فقط د الله جل جلاله ملاقات غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه ټول دنیوي شیان عرض او وړاندې سوه وهغه ته هیڅ التفات او نظر هم ونه کوي بلکې د الله جل جلاله و ملاقات تلوار سو. نو ځکه یې فرمایل بل لقاء ربي والجنه. دغه اختیار سره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله ملاقات خوش او اختیار کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مریضي شروع سو چې په هغه کې رحلت وکړي او د مریضي اول شی د سر شدید درد وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه وکور ته مریض ورغلی ځکه د علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کړي. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وايي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه راغلی په دغه وخت کې زه د سر د درد څخه په عذاب وم او د ډیره درد څخه می ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل سردردی شکایت وکړي او ورته ومي ویل ورأسا یعنی د سر د درد څخه په عذاب یم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بلکې زه یا عائشه ورأسا یعنی یا عائشه زما پر سر ډیر درد دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پښتنه ځنی وکړه ویل یا رسول الله آیا ته هم دغه درد حسوي لکه موږ چې حسوو یعنی پرتا هم دغه درد تیریږي او تکلیف درکوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ انبیاء دون درد حسوو لکه ستاسو څخه دوه نفره یعنی پر انبیاء علیهم السلام
دوه چنده درد تیریږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد ډیر شدید وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضي شروع د هجرت د 11 کال د سفر د میاشتې پر 29 تاریخ د دوشنبه په ورځ و او د مریضي ټوله موده 14 یا 14 ورځې و او په دغه مریضي کې 11 ورځې وخلق تلمنذ ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي نور هم په قرار زیاتېده. د سر درد خو او شدیده تبه هم ورسره زیاته شوه. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او ادب څخه و چې په دغه مریضي کې هم د ازواج مطهرات د نوبت مراعات کاوه. خو هر شپه به د ازواج مطهرات څخه پوښتنه کول چې سبا زه چیرې یم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه غوښته چې دغه د مریضي شپه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیری کې. ازواج مطهرات د صلی الله علیه و آله وسلم په مقصد پوسوي. نو ټول دا اجازه ورکړه چې په کم ځای کې چې ستاسو زړه وي دغه مریضي حالت تیر کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او انصاف په سبب د هغو څخه اجازه وغوښته او هغو هم اجازه ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میمونه رضی الله تعالی عنها د کور څخه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته په داسې حال کې ولاړی چې د دوه نفرو پر اوجوې لاسونه تکه کړی و. یو طرف ته علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او بل طرف ته فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه. فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښه پرمځکه کشیدلې. د ډېر درد او تکلیف څخه یې پښه نسوای پورته کولای او هغه پرمځکه ورسره کشیدې. څو د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وکورته ورغلی او هلته حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د قران مجید څخه معوذتين او هغه دعاوی پر ویلې چې د علیه الصلاۃ والسلام څخه زده کړې وي. امام بخاری او امام مسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي په پخوا کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کم درد او مریضي پیښ و د علیه الصلاۃ والسلام به معوذتين پر ځان ویل او خپل لاسونه به پر ځان تیرول. کم وخت چې د وفات په مریضي مریض شو نو معوذتين به ما پر ویل او د تبرک د پاره به می د علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاس د پر بدن تیراوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تب نور هم زیاتېده. د بدن حرارت ډیر پورته شو. هغه صحابي چې دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک سر لاس کښېښاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د ډیر تودوالي په سبب می لاس نسوای پر پریښولای. دون شدیده تبه و چې د هیڅ تبه می په دغه اندازه ګرمه او شدیده نه ولیدلې. د تبه د شدت په سبب به کله کله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهوش راغله او د مریضي په سبب قرار ضعیف کېدی. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوشنبه په ورځ چې د ربيع الاول د میاشتې 12 تاریخ وو د دنیا څخه رحلت کړی دی. خو د چهارشنبه په ورځ چې د ربيع الاول د میاشتې 9 ورځ وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طبي حرارت نور هم لوړ شو او د بدن درد ورسره زیات شو او د طبي د شدت بهوشي پر راغله. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بهوشي څخه راپورته شو وی فرمایل د مختلفو ساحانو څخه اوجه او براوړي. په دې کې څه حکمت وو چې اوجه او او د مختلفو ساحانو څخه په حکمت یې موږ نه پوهیږو. خیر د مختلفو ساحانو څخه اوجه او براوړسوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو تشت کې کښېناوه او دغه ابومو پر تویولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو جی پس له بل جی او به تویوي. څنګه چې تبه شدیده و
او پر تبجن بدن وبشه نه لګیږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تر دغه زیات تحمل نسوای کولای. اول حسبکم حسبکم، کافی دي دغه ابو په توې ول سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبه یو څه سپکسو نو مسجد ته ورغلی او سر یې په یو ټوکر سره تړلی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر منبر کښینستی، خلق شاوخوا پر ګرځیدلی دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پناستي خطبه وویل. پس له حمد او صفات څخه د الله جل جلاله او پس له درود څخه پر خپل ځان یې و فرمایل د الله جل جلاله لعنت دی پر يهودو او نصاراو وی چې د خپل انبیاو د قبرو څخه مسجدونه جوړ کړي دي. اول زما د قبر څخه بت ما جوړوي چې عبادت یې کیږي او بیا یې خپل ځان و قصاص او بدلی ورکولو ته تیار کړي. وی فرمایل زه و تاسو ته د هغه الله حمد وایم چې بیل د څخه بل الله نسته او ستاسو د مابین څخه زما غیاب او تګ رانږدې سوی دی. کما ستاسو څخه یو څوک وهلی وي دغه زما شاده خپل بدله او انتقام دې ځنی واخلي، او کما و یو چاته بد ویلی وي د عرض شکنځل می ورته کړی وي دا زما عرض دی خپل بدله دې واخلي. یعنی کما د یو چا حسب او شرف په بد سره یاد کړی وي هغه دې اوس هغه خپل حق واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل غاړه خلاصوي، غواړي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات چې د هیڅ بشر هیڅ حق نه وي پر پاته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منبر څخه راکښته سو او د ماپښین منځ ادا کړ. پس له منځه بیرته منبر ته وختي او کښینستی. بیا یې هغه د حقوقو د ورکولو خبرې شروع کړې او وی فرمایل کمه د هر چا څخه مال اخیستی وي دغه زما مال دی، خپل حق دې ځنی واخلي. زما د قهر او غضب څخه دې نه بیریږي، یعنی دا فکر دې نه کوي کده د خپل مال طلب وکي زب ورته په قهر سم. قهر او حقد زما د اخلاق څخه نه دي او ستاسو څخه هغه څوک ما ته ډیر خوښ دي چې خپل حق را څخه واخلي.